ښه ملګرو بیا یې ته سلامونه یایم او پته نه لګي چې کومه نه یې شروع کړم خو ځینې خلک داسې خوږه وي چې سړی یې وویني که نه نو بیا یې چې ورسره خبرې هم ښې ډېرې وکړم او بیا چې هغه شخصیت شاعر وي نو بیا خو چې ته غزل ونه ورو بیا خو ایله بده شي نو روسرا نوستی بلکې نوست روسرا نه دی لږ رانه لرې دی هغه مسکین شاه مسکین صاحب دی او چراغ صاحب هم نوستی و داسې چې دی له پې راته وشي د محترم هم دی وم کته نو زه به ورنږدې شم صبر وکړه ښه مشره څنګه یې خیو ٹھیک ٹھاک طبیعت یې ښه دی کیمرې لا خو دې سوچ دی که نه کیمرې لا به سوچ دی خو غزل لا دې سوچ دی څه غوښتلی ملګري اکثر ورته وایي که نه چې مسکین شاه مسکین صاحب نه شعرونه ریکارډ کا او هغه ورسره شریک کا نو نن موقع وه ما ویل چې دا موقع چې دو دا هغه انګریزانو خبره چې ایویل یو کو مفیدات یې واخلو نو که روانه روانه ګرنه یېرېدو باید بیا به مفید وي نو مفیدو یې چې تا د پښتون د تاریخونو په خوله لاس ایښی دی تا د پښتون د تاریخونو په خوله لاس ایښی دی او په کوم هنر دی د کامونو په خوله لاس ایښی دی واه ډېر ښه تا د پښتون د تاریخونو په خوله لاس ایښی دی او په کوم هنر دی د کامونو په خوله لاس ایښی دی واه او نوی زخمی شم نوی زخمی شم نوي نوي فریادونه کوم نوی زخمی شم نوی فریادونه کوم نوی زخمی شم نوي فریادونه کوم ما د بابړې د زخمونو په خوله لاس ایښی دی واه واه ښکلی دی نوی زخمی شم نوي فریادونه کوم ما د بابړې د زخمونو په خوله لاس ایښی دی واه ښکلی او ما د خپل کام د مستقبل ټکي ته غوږ نیولی ما د خپل کام د مستقبل ټکي ته غوږ نیولی لیا مې د خپلو ارمانونو په خوله لاس ایښی دی ډېر ښه دی ما د خپل کام د مستقبل ټکي ته غوږ نیولی لیا مې د خپلو ارمانونو په خوله لاس ایښی دی او په مونږ فتوا د کفر ورکړي بې ګناه بې خطا په مونږ فتوا د کفر ورکړي بې ګناه بې خطا او ملا د خپلو ګناهونو په خوله لاس واه 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 ښکلی دا شعر بیا وایه په زبردست مونږ فتوا د کفر ورکړي بې ګناه بې خطا ملا د خپلو ګناهونو په خوله لاس یې ایښی دی واه او نور کا بې وسه یې مسکین یې نو کلام خو لرې نور که بې وسه یې مسکین یې نو کلام خو لرې چا دې د نظم و شعرونو په خوله لاس یې ایښی دی واه واه زبردست بس دغه یو څو شعرونه ورته یو څول ډېر مخکې دي ډېره زیاته مننه کوم ملګریو مسکین شاه مسکین صاحب نه هم شعرونه واورېدل د یې سره لایک هم کو شعر یې هم کو د سره او که نور شعرونه اورېدل غواړو نو هم راته وایه بړه کې راسره نږدې وي به ته راڅم به او شعرونه به یې ریکارډ کوم تاسې مننه شکریه مننه